ایران طالبانو سره جګړې ته چمتووالی نیسي. وایي که اوبه خوشي نه کړئ نو نظامي اقدام کوو، خو احمد شاه مسعود هم نشته چې موږ سره مرسته وکړي. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. په ایران کې د مایهن ورځپاڼې چې د ایران سپاه پاسداران ته نږدې ده د روان کال د اوبو بحران جدي بللی او لیکلي دي د ایران د اسلامي جمهوریت چارواکي طالبانو ته ګواښ کوي چې که دوی ته دا حق ورنه کړل شي نو ښایي پوځي اقدام وکړي او له بلې خوا طالبانو له خپلو ځانمرګو ځواکونو سره جګړې ته د چمتووالي خبره کوي. دغه ورځپاڼې طالبان د ایران د اسلامي جمهوریت لپاره یو خطر بللی او خبرداری ورکړی چې باید ورته جدي پاملرنه وشي. سرمقالې لیکوال بیا وایي چې د اسلامي جمهوري دولت چارواکي باید طالبانو ته د 1970 کال په پرتله په بل ډول وګوري، په تیره بیا له هغه وخته چې امریکا افغانستان په زیات اندازه وسلې او تجهیزات پریښي. په دې تحلیل کې چې نن ورځ خپور شو ویل شوي په افغانستان کې داسې حکومت واک ته رسېدلی چې د ایران لپاره د نن ورځې تر ټولو ستر امنیتي ننګونه بلل کېدی شي. د مقالې لیکوال لیکي اوس احمد شاه مسعود هم نشته چې افغانستان کې د طالبانو پر ضد د ایران مرسته وکړي. ایراني چارواکو همداراز ویلي چې طالبان د ایران د حقابي اوبه د دوی پر ځای د کوکنارو په کښ لګوي. له دې مخکې د ایران د اسلامي جمهوریت د پارلمان غړي احمد نادري هم طالبان د سیمې یو له اصلي خوځښتونو څخه د پښتون ولس پر بنسټ ولاړ ګڼي او ویلي دي له طالبانو سره همکاري کولی شي د ثبات د پراختیا لامل شي او په افغاني ټولنه کې د داعش په څیر د ډلو د نفوذ مخه ونیسي. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.